چې کله زموږ د ریاست سره خبرې اترې وشوې او هغه مطالبې هم کېښودلې، هغه کې موږ ورته ویلي چې موږ به 2 میاشتې بعد واپس کوئ، خو هغه 2 میاشتې ټیم پوره شو. بیا موږ د ریاست سره کېناستو، خبرې اترې هم وشوې، خو هغه ویل چې موږ لا لږ رکاوټونه دي، مسلې مسایل دي، هلته څه کارونه دي، هغه علاقه کلیر کول دي. نو موږ لږ ټیم کوشش کوو چې زر تر زره ستاسو واپسي وکړو. نو اوس هم زموږ په همغه خبرو کې روان یو، زموږ میټینګونه روان دي چې موږ له یو طریقه ترتیب جوړ کړي چې موږ واپسي وشي. تیرا کې بوټان علاقه ده، تنبو خجلې، لوزکه داره، پیر میله علاقه، ادم خیل دي او تختکۍ کمرخیل علاقه. په دې مختلفو ځایونو کې وخت په وخت دوی اټرلی فایر کوي، ډرون نه کوي، مختلفو شکلونو کې هغه کوي. خو هلته د طالبانو یا د مسلح تنظیمونو تعداد ډیر زیات کم دی. هلته زما په خیال چې مخکې چې کم وو هغه 10% خلک به هلته اوس نه وي تیرا کې. د کله چې د تیران عوامو کډې وکړلې آی ډي پي شو، نو په دې موقع باندې دوی بیا کورم ایجنسي ته، اورګزیو ایجنسي دي، ډبوري علاقې ته، باړې ته، مختلفو ځایونو له لاړلو. موږ چې دا مین خبره دا دی د واپسي، موږ ورته همدا مطالبې یې چې موږ نقل مکاني وکړو، واپس هم راولې، په دې شکل کې به هم راولې چې بیا به دا ستونزې، دا خبرې به موږ له مخې لني. د هغه به تاسو باقاعده یو پلان کوئ، دا علاقه به په خپله کنټرول کې اخلئ چې بیا داسې نه وي چې هغه راغلو لاړو، د دې وجه بیا ماټر شیلینګ او دغه ظلم او زیاتي بیا نور موږ نشو برداشت کولی. د دوی چې کوم فلحال د دوی طریقه کار کم دی، هغه مختلفو قومونو کې، مختلفو ځایونو کې د پولیس چوکۍ هغه جوړول شروع کړي دي، مختلفو ځایونو له روډونه ورسره دو خپل پلانینګ روان کړی دی چې موږ به دا علاقه په کومه طریقه باندې کنټرول ساتو نیکسټ ټایم لپاره. د دې لپاره نوي کسان د هر قوم نه 110 کسانو لیست اخیستی دی چې هغه د پولیس کې به برتي کړلی شي. سبا د کم مخکینی پولیس دي هغه او سدانوي چې کم برتي کړلی شي، دا به په تیرا کې چې کومې چوکۍ جوړې شي، په دغو باندې به بیا دوی ډیوټي کوي. هلته تیرا کې به د دوی د وینا د مخې چې پولیس او اف سی دا به د علاقو، د کلي د علاقې دا کنټرول کوي چې بیا دغسې حالات خراب نشي. دا چې کومې وعدې موږ سره شوې وې، د 2,50,000 د ترانسپورټ په مد کې، بیا 50,000 ماهانه، په دې حواله کې سلسله جاری ده. تقریبا زما په خیال 80% متاثرینو لا 85% هغه 2,50,000 ترانسفر هم شوی دی او سره 35,000 هغه هم شوی دی. موږ سره بار بار میټینګونه کیږي، دوی لا به پر هیډ 3,50,000 روپۍ پوره کولی شي.